غیر مقلد ډیر دی تودی لحن فی کاروان غیر مقلد ډیر دی تودی لحن فی کاروان منډي تر کمری وهي دا محمدی زلمی دو وقت جهمیان ولی دا محمدی زلمی دو وقت جهمیان ولی سپین دی دا اللہ لخکر تور تور بدعتیان ولی سپین دی دا اللہ لخکر تور تور بدعتیان ولی دا بتر قیامت پوری پاک اللہ لری کاروان دا بتر قیامت پوری پاک اللہ لری کاروان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم مسلمانان ورونو د اهل السنت والجماعت او خاص کر د امام ابو حنیفه رحمه الله په عقیده کې دشمن رحم الله بدعتي د هغې د خرافات او شبهات او د دروغ او ردونه شروع دي د الله په فضل سره او د کومې خبرې چې موږ ولا رد کړی دی واپس د هغې جواب تر اوسه د نه دی کړی او تر قیامت یې نشي کولی. دا په دې باندې دلیل دی عزتمندو چې دا په دې خپله دعوه کې دروغجن دی مګر په 14 کلیپ سره د 12 اعتراض وکړو او 40 کنځلې نو د اعتراضونو په مقابل کې 4 شپېته جواب ورته مو وکړه د الله په فضل سره. په کار دا و عزتمندو چې د علمي جواب وکړي په ځای د دې چې جواب وکړي 2 کلیپ یې نور کړي دي چې هغه ټولې کنځلې دي. د اول کلیپ به پرې وبخي اول کلیپ کې دومره فرق و چې د خبرې نه به مخکې یوه کنځله کوله یوه به وروسته کوله په دې کې 2 یې مخکې کوي او 2 یې وروسته کوي. د کلیپ مقصد دا وي چې سړی جواب وکړي د هغې په ځای باندې کنځلې ورسره تش د بابونه او داسې ناشنا ناشنا عنوانونه ورکول د علمي خطاګانې. د هر څه نه مخکې زه دا وایم چې د الله بنده د دې عنوان نه وشرمېږه تعالی دا څنګه بخله درځي چې د علمي خطاګانې. المهم د 14 خبرې کړي دي د دې مقابل کې یو شپېته جواب والا اول د وی ګوره وی ما چې جواب شروع کو وی د اوس وی عاجزي شروع لزان ته طالب العلم وی او دغه رنګ ګیلې کوي چې کنځلې مکوه. دا اول خدا وره صاحبه ګیله خلک د هغه چا نه کوي چې هغې کې څه انسانیت وي. نه هلته ما تا ته ګیله نه وکړي بلکې د الله د پیغمبر حدیث مې ورته ویلی او خو ته په هغې باندې نه یې پوه شوې ځکه حدیث سره خو ستاسو دشمني ده. ما تا ته ویلي چې کنځلې کول دا د منافقانو صفت دی. د الله پیغمبر فرمایي واذا خاصم فجر د منافق سړي صفت دا وي چې مقابل ته کنځلې کوي په وخت د خصم کې. دویم تا ته ما ویلو چې منګه په کنځلو کې دا باندې پړي کنځلو مقابله تا سره هیڅوک نشي کولی ټول اهل حدیث تا ته په کنځلو کې پړ دي. د تا ته مونږ د کنځلو جواب نه درکوو ځکه د الله پیغمبر ته مونږ منع کړي بلکې کنځلې کول د انسانیت خلاف دی. تعالی د دین هم حیا نه درځي چې دا خبرې به علما اوري طلبا به اوري عوام الناس محترم خلک به دا اوري. بله دا د عزتمندو چې که دغه اخلاق د الله د پیغمبر د سیرت نه نشي زده کولی نه لاړ شه دا د یهود او د نصاراو د ملحدینو مناظرې او محاورې د حوارونه یو بل سره واوره د هغې نه به یې زده کړي. د الله بنده هغې کفار چې خپل منځ کې حوار وي او مناظره وي یو بل سره داسې کنځلې نه کوي لکه ته چې څومره کنځلې کوې. لکه چېرته کنځلې کول شرف وي نو دا د ستا مبارک شي. او بله دا د عزتمندو چې کنځلې کول دا غټه علامه د دې ده چې دا د فرار علامه ده. کنځلې خو هغه وخت کې سړی کوي چې کمزوری ماشوم چې سړی وایي نو ماشوم بالمقابل مقابله نشي کولی صرف کنځلې کوي ځکه هغه عاجز وي. د تا ته مو ویو د الله بنده نرشه علمي جواب وکړه. بله وجه دا د عزتمندو چې دا 3 قسمه آلات استعمالوي په مقابل کې. یو دا و چې ده به تش سندونه ویله ضعیف د هغې نه هم د الله په فضل سره ویسته زما مقابل کې یو هم نشي ویلی. دویم به د داسې آله استعمالویله هرې خبرې سره به یې دا کوله چې دی دا اعتراض د صادق سیالکوټي نه او یوسف جیپوري نه او فلان او فلان هغه نه دا نقل کړی دی. دا ګردان یې زده کړی چې عوامو ته دا ذهن کې واچي چې مړه دا خواران به دې باندې څه پوهېږي د اردو کتابونه دی دا اعتراضونه راپورټ کړي دي. هغې نه مې ویسته ورته ومه چې د الله بنده چې دا څنګه د صادق سیالکوټي اعتراضونه دي چې نه ختمېږي موږ ټول کوو نو ډېر وخت کېږي دغه شی پرېښی دغه ګردان یې پرېښی دی. درېیمه آله حربه زما په مقابل کې چې استعمالوي صرف کنځلې دي او ناشنا طریقه پکې دا کوي چې خلک په دې کنځلو مصروفه کړي او خبرې ناوار همداسې ودانګي او دا د زه اوس عملي ښیم دلته
ټول کنزلو کې خبره ډوبه کې ولاړ شي تیر شي. المهم غرض مې دا ده چې زما مقابل کې کم کلیپ کې کنزلي شروع کې پوه شي چې سړی اوس ځان وباسي. نو غرض دا ده چې کنزلي کول دا مونږ نه کوو، دا د اسلامي آدابو نه خلاف دي. زموږ مقصد د الله او د الله د رسول دین خلکو د ښکاره کول دي. که دې کې مونږ تاسو کنزلي کوي الله په اجر راکوي، زموږ قدر او درجه په هغې سره نه کته کېږي، الله نه په اجر غواړو. خو دغې ټولو په مقابل کې یوه خبره به ته وکړم، دا به دې کافي انشاءالله. یاقوت الحموي په معجم الادبا کې د ښکلې مقوله نقل کړې ده: وکل اناء بالذي فيه ينضح. وایي کوم لوښي کې چې څه شی پراته وي هغه اړوي، هغه دې غورځېږي. که مثلا یو لوټه کې اوبه پرتې نسکوره کې اوبه تې تویېږي، که چېرته پکې سره زر پراته وي سره زر تې تویېږي، سپین زر پراته وي سپین زر، که ډېران پکې پروت وي ډېران اړوي. نو ستا لوښي به د دغې نه ډکي. دویم د ویلي دي چې ځان ته اوس طالب العلم ویله. د الله بنده مونږ پخوانه ځان ته طالب العلم ویو، بلکې د طالب العلم لفظ هم په موږ باندې هغه غټ دی. خو افسوس په ځان وکړه چې ځان ته دومره القاب ورکړې چې یو خر هغه القاب ستا وړی نه شي، او بیا د علمي حیثیت دغه دی. بله خبره یې دا کړې وه که چېرته بیا ما سره مخامخ شي نو بیا به ځان ته جاهل وي. د الله بنده زه به ځان ته بیا جاهل ویم او که نه. خو د مقلد سړي په باره کې د علماو د امت اجماع ده چې هغه جاهل وي. نو که ته ځان ته مقلد وې نو ته خو په اجماع د امت سره جاهل یې. د وسنه ابن عبدالبر په جامع بیان العلم دویم جلد کې فرمایي: وقد اجمع الناس على ان المقلد ليس معدودا من العلماء. واجماع د خلقو دا الناس ډېر عام لفظ ویلی دی چې مقلد سړی دا د علماو کې نه دی شمار. او افسوس دا دی که چا تا ته ویلی چې لکه ته عالم نه یې جاهل نو وکنزلو به دې ورته خوله ستړي شي. همدغه رنګې بیا فرمایي: والمقلد لا علم له ولم يختلفوا في ذلك. وای مقلد سړي سره خو علم نه وي او په دې کې وایي د چا اختلاف نشته دی چې مقلد سړی عالم نه وي هغې سره علم نه وي، او تم بیا ځان ته غټ القاب لیکي. همدغه رنګ ابن القیم رحمه الله اعلام الموقعین دویم جلد 9 صفحه کې فرمایي: التقلید ليس بعلم باتفاق اهل العلم. اتفاق د اهل علم دی چې تقلید علم نه دی. نو غرض دا دی زه به ځان ته جاهل ووایم که نه ووایم، که ته په اتفاق د امت سره هغه جاهل یې. دغه زما فتوا نه ده، علماو فتوا ده، تا خپله واورېده. څلورم دا وایي چې ما کله چیلنج قبول کړو دا وایي چې زه سعودي کې ما دا په کومه کوټه باندې لیکلي. سبحان الله. د الله بنده تا ته ښه پته ده چې دا دلته دی او سره د دې نه تا د ما فري عمره ویلې وه، ته خوشحاله اړې ټول سعودي دې په ځان باندې بند کړو. پنځمه دا چې دغه حلې خو ستاسو دین دی. ایا ستاسو کتابونو کې دا نشته که یو سړی غواړي د چا په ځمکه باندې دعوه وکړي، په خپلو بوټانو کې دې خاوره واچوي او ولاړ شي د هغې په ځمکه دې ودرېږي، قسم دې وکړي زه په خپله خاوره ولاړ یم، دې قسم صحیح دی. ایا دا مسائل داسې دوکې به یهود نصارا وکړي دا ستاسو په کتابونو کې شته؟ ایا ستاسو په کتابونو کې نشته څوک غواړي د زکات نه ځان خلاص کړي، په آخر د کال کې د خپل مال ښځې ته هدیه کړي، هبه دې کړي ورته، او که ښځه یې خاوند ته دې وکړي چې کله ټیم پوره شي بېرته دې واخلي، قرض د زکات نه یې ځان خلاص کړي. ایا دا حلې دا د یهودو صفت و که دا به د مسلمانانو صفت دي؟ دغه کارونه خو ستاسو عادت دی. د الله بنده شپږمه ناشنا خبره یې کړې ده د تعجب وړله. وایي زما ټول د دې نیټورک ته چلنج دی. زه نه پوهېږم چې دې سړي دا خبره په هوش کې کړې ده او که بېهوشۍ کې کړې ده. دا په ځای که بل محترم وی وخته به دې ساه ختلې وه د خفګان نه، زړه به یې چاودلی و. المهم محترم و ده ته ما 155 چلنج ورکړي او ډېر پخوانه مې ورکړي دي. ده په 14 کلیپ سره وایي چې ما قبول کړو، ځان دپاره عذر دا ګڼي چې زه دغه هلته نشم درتلی. دویم مې ویلي دي که ته نشې راتللی نو ستا دلته شیخان ما ته راوباسه. نو دا خو ما تا ته مخکې ویلي چې دا د هر یو بدعتي ارمان وي چې شیخانو سره کښېني او خپل نوم وکړي. بیا درېیم صورت یې ښودلی دی او خپل یې واورئ. درېیم صورت یې دا دی چې بس په همدې موبایل کې سره مناظره کوو. د فقه حنفي دغه مسله شوه چې دا ما درته ذکر کړه په فقه حنفي کې راځي چې په وینو په بولو باندې د قرآن لیکل حرام دي او د توحید په نیت باندې کفر دی. بس دا مسله په دې به زه دلایل وایم او ستا دوه مسلې ما پېښ کړي دي، ته په هغې دواړو مسایلو دلایل ووایه. نو محترمو د سعودي د راتګ نه خدای انکار وکړه، ځان یې بند کړ. او دویم صورت هم هغه ورته موږ مجال نه ورکوو چې شیخانو سره دا کښېني، او دغه درېیم صورت یې خپله اختیار کړی دی. نو زه هم دا دې اوس نرشي شروع دې وکړي که نه. محترمو دا خبره واورئ، دا هېڅکله په موبایل باندې نشي ازېرېدلی. د هغې لپاره یو غټ دیوال ځان ته والی دی. هغه دا دی چې ما ورته 155 چلنجه ورکړي دي. تا که چلنج قبول کړی دی خو هغې باندې شروع وکړه. دا په هغې باندې سترګې پټوي او وایي چې ستا د فقې مسلې دي.
په دغه مسره بحث کوو. لیکن اول چې ما کوم چیلنجر کړی دی 155 دی، اول پکې مسله د ایمان د زیادت او د نقصان، بیا د استوا مسله ده، همدارنګه اسماء او صفات مسلې دي. دغه علمي مسلې دي چې آخرت ته فائدہ وشي، عوام دې استفاده وکړي. بل دا د عزتمندو د تخفته د زمون منهج قران او سنت دی. من خپل عالم په قران او سنت باندې تلو، خپل ځان هم تلو. یو عالم هغه د قران او حدیث خلاف خبره فتوا ورکړي، سره د احترام نه غول نه منو. د دې وجه نه ټول عوام ته دا خبره کوم، هر کله چې دا یو مسله ذکر کوي چې دوی په فقه کې دا مسله ده او دا مسله ده، دا ثابت کی، دا غیلن جواب واوري. هغه دا چې دا په مونږ باندې حجت نه ده. دغه عالم کو خبره خطا کړي، مسله د الله سره ده، دا علماء نه منو چې اول ځنه منم نتی به څنګه په ما باندې چسپان کې. دا مشکل تا ده چې تا په ځان باندې تقلید واجب کړی دی، ته به دفاع کې. غرض دا دی تا چیلنج قبول کړی دی او دغه درې ملار د خپل اختیار کړی ده. نو اوس تختمه اول د ایمان مسله کې می چیلنج درکړی دی، شروع وکړه. ستا ایمان نه زیاتېږي او نه کمیږي، په دغه دلایل ویوه. او کله چې 155 چیلنج زما ختم شو، دغه چیلنج هم بیا راشو، خو طریقه به بیا دا ستا چیلنج چې زه قبلوم طریقه به بیا دا نه وي چې ستا د فقهي مسلې دا دي او زما دا دي. دغه د انبیاو د هم مسله چې کومه ده دا په دې طریقه چې زه به ستا په فقه کې ثابتوم او ته به زما په فقه کې. دا خو ما تا ته مخکې ویلو چې دا ستاسو مذهب دی، ستاسو کتابونه دې ډک دي. خو المهم محترمو، بار بار دا خبره زه تکراروم، خپل دغه اقرار تاسو واورېدو. شروع دې وکړي د ایمان د مسلې نه. زما 155 چیلنج دي که دا نر یو ایماني نو په دې خپل ایمان کې دې ما سره مناظره وکړي او دا تر قیامت دې کې شروع نشي کولی، ځکه خپل ایمان ورته معلوم دی. دغه د چیلنج مطابق خبره وه. دویمه خبره چې دا وایي د علمي اعتراضات دي، دا خطاګانې دي. و اول خو مسلمانان تاسو دې ته وګورئ، دا و خطاګانې دي او څو غلافونه ورته بدل کړي دي. یو ته عنوان څنګه ورکړل تاسو ته وګورئ، دلته لیکلي چې په 9 ثانیو کې و خطاګانې، بیا وروسته بل جوړ کړی دی دا عوامو دوکه کولو لپاره چې دا نورې خطاګانې دي. دلته ورته نیم منټ لیکلی دی نه بېغصب. د ماشاءالله ډېرې حیلې درځي عوامو دوکه کولو لپاره ناشنا طریقې کې. اوله دا وایي چې د قیاس استثنایي د پېژندلو 2 طریقې دي. وایي دا 2 صورت پکارو. ای د الله بنده، دا اوس ستا خطا وه، ستا علمي نیوکه وه. که دا چېرته ما د یو عبارت ویلی د هغې معنا مې کړي نو بیا ویو چې معنا دې خطا کړله. دا خو ما خپل یو تعبیر کړی دی دغسې. دویمه نیوکه دا ده، وایي دا داسې وایي چې وضع د مقدم وضع د تالي وي او دا پکې نتیجه خوري. ای د الله بنده، کور دې د غنمو ډک شه. دا خو بعینه عبارت داسې دی، تاسې ورته وګورئ. او د اختصار د وجې نه زه داسې ویم، داسې ویو چې تا یې معنا ولې نه ده کړې. باید په کار دا چې تا د زه د هر یو لفظ معنا وکړم، ځکه نابغه صاحبې. او درېمه نیوکه بعینه هم دغه عکس کړې ده چې ما ویلي چې رفع د تالي هغه رفع د مقدم وي. بله نیوکه ده چې دا بار بار ذکر کوي. اول خدای په ما باندې دروغ ویلي چې دا ویلي چې دلته په عبارت د شامی کې قیاس اقترانی دی. ما ورته وویل که دا تا ثابت کړه نو زه به تعالی جرم درکم. صراحتا دروغ وایي. بل دا ویلي چې قیاس استثنایی او اقترانی د 2 طریقې دي. محترمو، تاسو زما هغه کلیپ واورئ، تاسو ته خپله پته لګېږي. هلته زه په ده باندې رد کوم چې ته قیاس استثنایی او اقترانی نه پېژنې. دغه خبره ما تکرار کړې ده چې ته قیاس استثنایی او اقترانی نه پېژنې. نو بېرته واپس چې ما دا خبره شروع کړې ده د قیاس استثنایی هغه صورتونه ذکر کوم، نتیجې د دغلته سبقت لساني د ما نه شوی ده چې اقتراني مې ورسره ویلی دی. او په دغې سبقت لساني باندې ډېر قرائن دي. یو دا دی چې اول په ده باندې ما رد کړی دی. دویم دا دی چې دلته خو دا هر سړی پوهېږي چې دلته قیاس استثنایی ده په عبارت د شامي کې. دریم دا دی چې اول مې خپله ویلي دي چې قیاس استثنایی. څلورم دا چې بې نتیجې مې د قیاس استثنایی ذکر کړي دي. دا ټول قرائن په دې دلالت کوي چې لکه دغلته دویم ځل قیاس اقترانی لفظ د معنی سبقت لسانی شوی دی. او بل دا ده چې دغه 2 نتیجې د خور چا د پته ده چې د قیاس اقترانی استثنایی ما ذکر کړي دي. نو ته دغه به زما د لفظ د قیاس استثنایی سره ولې نه لګي چې اقترانی سره لګي. او حال دا ده چې ما قیاس استثنایی لفظ اول ویلی دی. او دا راځکه عزتمندو چې زما دغه لفظ دومره قرائن لري، د دې په مقابل کې د دومره فاحشه غلطي کړې ده چې هغه هیڅ قسم تاویل نه لري. د به ویلي دي مخکې ما ول اواز د کړو چې قیاس اقترانی هغه د متصلاتو نه راځي. نو ستا دا خبره خو هیڅ تاویل هم نه قبلوي. ټول عبارتونه د کتابونه ما ته د هغه مخکې مقطع کې ذکر کړي. نو په کار دا وه چې د خپل د شرم پټولو نه ټوله مقطع تا پټه کړې وه. همدا خطاګانې په دې وروستني کلیپ کې بېرته تکرار کړي دي. خو په دې وروستني کې ورسره یوه زیاته کړې ده چې په هغې کې د خر الفاظ یې استعمال کړي دي چې په دې باندې خرم پوهېږي. خو دا خبره صحیح ده چې په دې باندې خرم پوهېږي
خو بعض انسانان پې نه پوهېږي. هغه دا وایي چې د معطوف او معطوف علیه جزایي وایي او د دې غلطۍ د یوې غلطۍ د وجې نه ټول کلیپ ته داسې عنوان ورکړی چې خطرناکې علمي خطاګانې. نو محترمو کومې کنځلې چې کړي دي د هغې جواب خو نه کوو، خو د خبرې جواب یې واورئ. قرآن کریم د دې نه ډک دی، د دې جزاګانو نه ډک دی، معطوف او معطوف علیه نه. دا ګورئ عزتمندو ټول قرآن کې شته دی، ځای په ځای باندې آخري دېرشتمه سپاره چې ټول عوامو په دې باندې پوهېږي. دا سورة ضحا دې کې دا فرمایي فاما اليتيم فلا تقهر. فاما اليتيم دا شرط دی فلا تقهر جزا ده، واما السائل دا وسعت دی په هغې باندې خو بیا شرط دی فلا تنهر دا جزا ده. زه به تا ته اوس څه ویم دلته اوس دا یوه جزا ده او که دا یو بېله بېله جزا ده. ورپسې دا بل آیات درېم واما بنعمة ربک فحدث. دلته اوس فحدث دا جزا ده، دا درېیمه جزا شوه. زه به نور څه نه ویم خو صرف دا به ووایم چې ستا دا خبره رښتیا ده چې په دې باندې خره هم پوهېږي، نو زه به ورسره دا زیات کړم چې واقعا خره پې پوهېږي خو بعضې انسانان پې نه پوهېږي. د بله خبره کړې وه عزتمندو، د دې مقطعې ما 80 جواب برابر کړي دي، لیکن هغه حساب مې پرېښود ځکه جوابونه سره هغه چا ته حسابوي چې هغه بالمقابل جواب کولی شي. نو حسابول نه تېر شو، تاسو حسابوئ. بله دا وایي چې موږ چې ستاسو مشرانو سره مناظرې کړي دي بیا مخ نه دی راړولی او داسې دباب یې کړی دی. ظالمه د دې خبرې نه وشرمېږه، تا ته ګوره مناظرې ته ګوره، د دوی مشران زموږ قرضاري دي. راشه مصنف ابن ابي شیبه وګوره 245 سنه کې تېر شوی دی، 3 صدۍ عالم دی. هغه 8 جلد 383 کې مستقل کتاب لګولی، کتاب الرد على ابي حنیفه رحمه الله. 100 رد یې کړي دي چې 100 احادیثو خلاف یې کړی دی د دوی مذهب. تر اوسه پورې یو نر در پکې نه پیدا شوی په سوونه کاله تېر شوي چې د هغې رد وکړي. همدغه رنګې امام شافعي رحمه الله هغه رد کړی دی کتاب الرد على محمد ابن الحسن الشیباني. که نر یې د هغې جواب وکړه تر اوسه پورې په سوونه کال تېر شوي دي قرضاري استوي. درېیم ابن القیم رحمه الله په اعلام الموقعین کې 2 جلد 302 صفحه کې اتیا وجه د بطلان د تقلید ذکر کړي دي. که نر ورشه د هغې جواب وکړه دی لا بیا وایي چې تقلید کته دی، واجب دی او دا دی او فرض دی. اتیا وجه د بطلان ذکر کړي د تقلید. په سوونه کاله تېر شو تر اوسه پورې یو نر در پکې پیدا شوی دی، دی جواب وکړي. همدغه رنګې دی ابن قیم رحمه الله په کتاب رفع الیدین فی الصلاة 54 احادیث ذکر کړي دي. هغه احادیث عبد الله بن مسعود احادیث دي چې تاسو د هغې خلاف کړی او حال دا تاسو دعوه کوئ زموږ فقه د هغې نه اخیستلی شوې ده، نرې د هغې نه جواب وکړه. پنځم دې زمانه کې ستا په ژوند کې هغه که ته ووایې چې هلکه زموږ نیکونو جواب نه دی کړی زه یې نه شمه، ستا په ژوند کې چې ته ژوندی کتابونه اوس لیکل شوي دي او هغه اهل الحدیثو لیکلي چې ته ورته ویکټورین وایې. الماتوریدیه په 3 مجلده کتاب دی، دکتور شمس الدین الافغانی رحمه الله لیکلی دی په تاسو باندې. 20 کالونه زیات وخت کېږي چې 3 جلده کتاب خاص کر په تاسو لیکلی دی. الماتوریدیه نوم یې ورته ایښی دی. ټول دیوبند یې دله وخوځو، یو نر در پکې نه دی پیدا شوی چې د دې جواب وکړي. نر شه پاسه د دې جواب وکړه، د مکتبې دې ډکې دي، 3 مجلده کتاب یې در باندې لیکلی دی، ته ورته ویکټوري وې. شپږم همدغه رنګې طالب الرحمن چې ستا په اصطلاح سره ویکټوري اهل حدیث دی، هغه دیوبندیه په نوم باندې کتاب لیکلی دی. نر شه 20 کال نه د هغې هم زیات کېږي، کم نر در پکې شته د هغې جواب وکړي. نو خاص کر دا 2 کتاب الماتوریدیه په 3 جلده کې کتاب او دیوبندیه دا خو ستاسو په مشرانو لیکل شوي دي، د دې جواب ولې نه کوئ؟ ولې ستا مشران غلي دي د کلونو نه؟ وم لاړ شه ابن حزم رحمه الله د هغه المحلا وګوره، په هره مسله کې لاډو کې مات کړي دي، د محلا نه جواب وکړه او هغه ناشنا نوم در باندې ایښی دی، ارایتین ورته وایي. وایي د دې ټولې مسلې هغه دا دی چې ارایته ټول فرضي مسایل ذکر کوي، د هغه ناشنا نوم دی، تعجبي نوم دی، ارایتین ورته وایي. د صاحبه د دې نه جواب وکړه او بیا راشه لافې کوه. میدان ګټل دې ته ویلی شي، ته صرف میدان ګټل دې ته وایي چې کنځلې ډېرې وکړې. د سر د نن نه شروع وکړه، دغه کتابونو باندې شروع وکړه، ستا به بیا موږ ومنو، د هغې اعتراض د هغې جواب وکړه. بله خبره د ده لار ورکه شوې ده، جواب نشي کولی، کنځلې کوي. نو اوس دا بانه کوي، وایي دا وایي د خپل شیخان دا خبرې لیکي او دا بیا وایي، دا وایي د هغې صرف سپیکر دی. اول خو دا خبره ستا په شکست باندې دلالت کوي. هلکه ولې جواب نشم کولی؟ ځکه دا ورته مشران خبرې لیکي، نو د مشرانو خبرو به څه جواب وکړم؟ دویم دا دی په هکله د خپلو مشرانو نیکونو تاریخ ډېر آیات کو. الله پیغمبر ته مشرکان هم دغسې ویله، ولقد نعلم انهم یقولون انما يعلمه بشر. مشرکانو به د الله پیغمبر باندې دا اعتراض کوو چې انما يعلمه بشر، دا د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام داسې خبرې نشي کولی، بلکې نور څوک سره کومک کوي. بله دا د الله بنده مونږ دونه وزګاري، ولې تا سره زما څه شخصي مسله ده،
چې زه خپل ستا جواب نشم کولی او نور شیخانو ته به وایم چې زما جواب وکړي، او بل دا چې زه دونه وزګار یم چې صرف ستا جواب ته پروت یم او خلک به رانه لیکي او بیا به ما باندې زور څه دی چې خپله جواب نشم کولی. او بله دا ولې دا علما مشایخ دا کم دي، د پېښور کې کم دي چې ماله به شیخان جمع کېږي هغه به لیکي او ما ته به رالیږي، زه به بیا دې ځای نه ویم. ولې نو زما کمال څه شو؟ آیا دغالته د علما علم لاسکه به د پښتو خط نه پوهېږي چې نور څوک وایي که نه، زه صرف په د پښتو خط باندې پوهېږم چې زه به صرف دا وایم. محترمو دا د اعتراضات دي او جوابات دي. اوس اخري خبرې ته راځو، د ده جوابات چې زما د اعتراضاتو نه کړي دي. ما په ده باندې اعتراض کړی چې دا ان كانت الشمس طالعه فالنهار موجود. ما ورته ویلو چې ظالمه دلته مساوات نشته دی، ځکه ورځ چې شروع کېږي دا د سهار اذان نه شروع کېږي. دی نر جواب کړی دی چې زما دلته شرعي سهار نه دی مراد بلکې عرفي مې مراد دی. دا اول خدا ده چې شرع دی هغه د یو ګزار سره پرېښوه سره لاړې عرف ته وتښتېدلې. ظالمه خلق عرف پرېږدي شرع پسې ځي، تا عکس وکړه، شرع دی د یو ګزار د وجې نه پرېښوه سره عرف ته وتښتېدلې. دویم دا دی دا چا ویلي چې دغه عرفي نه دی، دغه شرعي سهار هم دی او عرفي هم دی. دا عوام خلک په دې باندې پوهېږي چې خلک وایي د سهار اذان وشو. سهار اذان څه مطلب؟ په ورځ ده که نه؟ بل دغې نه هم تېر شه. د عوامو باندې دا فیصله کوو سهار اذان زه پرېږده شپه ده په تا باندې. دا د سحر جمع چې وشي د جمع نه وروسته چې دا رڼا یې د نمر راختو پورې تقریبا 3 پاوه وخت د سپینه رڼا یې څوک پکې مکتب ته روان وي، څوک مدرسې ته او څوک دکان ته روان وي. د مسلمانانو دې ته تاسو شپه ووایئ په دې عرف کې او که نه دې ته تاسو ورځ ووایئ. تاسو فیصله وکړئ د نمر راختو نه مخکې او د جمع نه وروسته چې دا سپین سحر وي دې ته اوس ورځ ووایئ او که نه دې ته شپه ووایئ. دا نابغه وایي دې ته ورځ نه وایي. د نور قضاوت تاسو وکړئ په دې باندې. بل دا چې دوی ویلو دا مشهوره قاعده ده چې کله د مقدم او تالي منځ کې مساوات بیا رفع د هر یو د احدهما رفع د آخر وي. حواله ورکړې په حمدالله باندې او سلم باندې. ما دا څلورم کلیپ دی چې زه دې تپوس کوم چې دغه حواله ما ته پیش کړه په کتابونو دي دروغ ویلي دي. د دې تر اوسه پورې دغه څلورم کلیپ دی صرف کنځلې کوي او اواز کوي چې دا په تفسیر روح المانی کې دغه شته دی. ظالمه کنځل نه تیر شه، ته ما ته صرف دا حواله په دغه کتابونو کې پیش کړه لکه زه چې څنګه پیش کوم. ځکه تا دعوه کړې چې دا مشهوره قاعده ده په دې کتابونو کې شته او کتاب نشي پیش کولی. دا مې څلورم کلیپ دی. همدغه رنګې د روح المانی جواب ما څلور جواب کړی چې هغه په ده باندې رد دی، ځکه دا وایي چې دا مشهوره قاعده ده او روح المانی خپله وایي چې دا د مشهورې قاعدې خلاف دی. بله خبره دا کړې ده وایي چې دا شاذ او دا جزئی مثالونه چې دا وایي په نحو او صرف کې په منطقو کې دا نه وي. محترمو ده سره یو کتاب دی کتاب البطن ورته ویلی شي. دا ټولې خبرې د خپلې خېټې نه کوي لکه دا مخکې چې څنګه د خېټې نه کړي دي. حوالې پیش کوي او بیا ثابتولی نه شي. د دې په دې خبره باندې دا تفسیر د روح المانی خپله رد دی. هغه وایي دا د منطقیانو د مشهورې قاعدې خلاف خبره ده. نو د خلاف مطلب څه شو؟ که چېرته د قاعدې نه خلاف جزئی مثال نه راتلی نو بیا به روح المانی ولې وایي تفسیر د روح المانی والا چې دا خلاف راغلی دی. بله ده ته ما ویلي ده په دې خپل کلیپ کې ځان تړلی دی، ما ته په خپله مسله کې خپل جواب یې کړی دی. تعریف د ملازمې چې کړی دی هغه په عبارت د شامي باندې صادقېږي، هلته بیا مساوات نه ثابتېږي. او کوم چې د مساوات تعریف کوي په الجمل نو هغې کې د مصادره علی المطلوب کېږي. نو هلته که ستاسو خیالي دا جواب کوي زه حیران شوم چې دی به اوس څنګه جواب کوي. کنځلې وکړې اخره کې بس وایي چې ته مصادره علی المطلوب څه پېژنې، هغه به 4 قسمه ده. ظالمه د الله نه ویلېږه. که چېرته ما شرح د مصادرې علی المطلوب شروع کړي د هغې اقسام مې شروع کړي 2 قسمه مې ویلي او دا 2 مې پرېښي نو ما خو د هغې اقسام نه دي شروع کړي. ما صرف تا ته ویلي چې تا نه مصادره علی المطلوب شوې ده، ځکه دلیل دی عین مدعا ګرځولې ده، مدعا دی عین دلیل ګرځولې ده. دې نر د دې جواب نه دی کړی، صرف ویلي چې دې نه پېژنې مصادره په 4 قسمه ده. د نرشه د دې جواب وکړه. د یوې خبرې جواب نه دی کړی عزتمندو. دا دې جواب وکړي دا 3 واړه مقطع ولا تاسو واورئ. یوه حواله هم نه ده ورکړې په دې حمدالله او سلم باندې حواله ورکړې ده هغه مو صبر نشي ثابتولی. بله دا بار بار وایي دا منطق دا ستاسو کتابونه دي هغې جواب مخکې شوی دی. بیا وایي دا نحو صرف چې کوم دي دا د مقلدینو کتابونه دي د احنافو. د الله بنده دا نحو صرف صرف دغه نحو میردلې او دا هدایت النحو او کافیه او دا شی نه دي. دغه د طلابو لپاره علماو اختصار کړی دی. نحو سره دا د چا نه نقل شوی دی، هغه حنفیان هم ده جوړه کړي. په نحوه کې غړ کتابونه هغه لیکل شوي دي، احنافو نه دي لیکلي. هغه اوس د وخت د اختصار د وجې نه نشم ویلی. بله وجه دا ده که چېرته داسې شي نو بیا دا کتب سته چې کوم دي د امام بخاري کتاب د امام مسلم ابو داود دا ټول چې کوم دي دا غیر مقلدینو بیا ته دا ولې وایې دا د مدرسو نه بیا وباسه که نو ته خو بغیر د دې نه پټکی نشي تړلی. د دې کتابونه د غیر مقلدینو د کتابونو نه ته فارغېدلی نه شي. ته چې فارغېږي او پټکی درته وایي د غیر مقلدینو کتابونه د احادیثو هغه وایي.
بل نابغه صاحب په اخره کې ناشنا کار کړی دا کلیپ چې جوړ کړی دی د عنوان ورکړل تاسو ته وګورئ د 14م کلیپ کل په لیکل دی 14م کلیپ 14م جواب ماشاءالله نابغه صاحب ستاسو تقوا او په زهد باندې او دروغ باندې دا چیرته 14م جواب دی چې ته چې دا اوس عوام ته کوي چې لکه دا 14م جواب دی او نور مخکې تیر شوی دی خزا تا ته ما مخکې د یاقوت الحموی هغه نقل ذکر کو مقوله خو اخره کې به تاغستا مقوله ویما چې اذا فاتك الحياء فافعل ما شئت د خپل تصویر نه نشرمېږي چې بره دی په دې دروغ باندې تصویرم لګول ولاندې ویل چې 14م جواب محترم مسلمانانو ورونو تر اوسه پورې چې دا کوم کلیپونه په د باندې ما رد کړی دی لوی هدف پکې زمونږ دا و چې تاسو د دې علمي حیثیت وښیم هسې د په دروغو باندې دوکه نه شئ ځکه لوی دروغجن انسان دی دا ورته ځکه وایي چې ویلي دي تورات نه شروع کړي دا په قرآن باندې شروع کړي ویلي دي په حدیثو باندې په عربۍ باندې په کتابونو باندې دا اوس څلورم ځل دی چې زه دې طلب کومه حوالې ورکړي دي هغه دې ثابتولې نو دا مې تاسو ته وښودله چې دا عالم نه دی ټول په دروغو باندې روان دی که چېرته ځان ته اهل سنت والجماعت وایي حقیقتا ځان ته عالم وایي ځان په حقه بولي نو دا دې د دې مقطوع علمي جواب وکړي نه کنځلې همدغه رنګې 155 چیلنج دی هغې ته یې رامیدان ته شي شروع دې وکړي اول مسله د ایمان ده که چېرته نه کوي دا ذلت د ده بس دی چې د ده په ژوند کې د ده جواب سړی وکړي او بیا د هغې جواب نشي کولی نو نور موږ سره دومره وخت نشته دی چې داسې خلکو له موږ وخت ورکړو که دا صرف عوامو دپاره هم دا وخت له ورکړو د الله د رضا دپاره چې دوکه بې نشي او د ده په زړه باندې ارمان هم سبا له پاتې نشي زه هم داسې یو ککری وم چې زما مقابله چا نه شوه کولی د دې نه بعد چې هر یو کلیپ دا کوي دا کلیپونه ورته لیږئ دا بس دی د دی ځکه تر څو چې دې جواب نه یې کړی د هغې نه مخې ته زه یو کلیپ هم نه کوم ځکه خپل وخت په دې باندې نه خرابوم او نور خو موږ پسې کنځلې او ردې بدې او دا خبرې دا خو په سوونو په زرونو خلک دې کوي دغه هلته د هر یو خو موږ جواب نه کوو د ده جواب هم په دې باندې شروع کړي ځان ته یې لویه علامه ویله نو په دې باندې زه اکتفا کوم او دا دلایل دا حجت ستاسو دپاره کافي دی چې هر یو قسم کلیپ دا ورته ورلیږئ دا د دوی دپاره د زارو ګولۍ دي او زه به ورته غوږ یم شپه ورځ چې کلیپ جواب یې کوو تاسو یې بیا حال وینئ لکه څنګه چې د اوسنو دا کوم کلیپونو جوابونه کړي او یا دې دا په چیلنجونو باندې شروع وکړي د دې نه علاوه یو کلیپ هم افله موږ نور نه کوو ځکه دا خپل وخت ضایع کول ماته ښکاري د دې نه بعد او دا دومره جاهل دی چې اخره کې د فارسي شعر وی جهل ویل ته ای د الله بنده دومره جاهل دی چې هغه د جهل لفظ هم صحیح نشي ویلی هغه جهل نه دی په لغت عربۍ کې جهل نشته جهل دی جهل نو المهم د ده چې ما کوم افریشن وکړه تر اوسه پورې دا کومې خطاګانې چې مې ورله راجمع کړي دي که نري دا دې ثابتې کړي بس ته یو رسالت یې لیکل کېږي چا راجمع کړي ورسره دا نور دروغ او ورسره دا چیلنجونه چې د دې رد شروع نه کړي بل یو کلیپ هم په ده باندې موږ نه کوو ځکه دا د دې مستحق نه دی دا استعداد نه لري چې د ده جواب دې وشي نه هر قسم کلیپ که ده ډکوو دا ورته لیږئ دا د ده دپاره زار دي زار او د دوی نیکونه زمونږ د نیکونو قرضاري دي او دا زمونږ قرضاری دی ولو که ځان ته علامه وی ګرځي دې همدغسې محترمو دا د دیوبند د کاروان ایمان او غیرت او قوتو په مقابل د سلفیت کې او عجبه دا د په اخره کې ویلي زه به د مقابلې ته یو طالب وباسمه ظالم به دې خبرې به د هغه وخت کې خوند کولی او څه ناڅه پرده به در باندې د حیا پرته وه چې تا اصله شروع نه وکړې نو تا خو شروع وکړه 14م کلیپ دې شروع وکړه او ډېر په دباب دې شروع کړې وه چې هلکه ما خو 12 اعتراض وکړه د هغې په مقابل کې د الله په فضل سره 4 شپېته ګزارونه هغه واغېستل نو اوس دې ځان هغه یو ځل ښکارېده کړی دی اوس چې طالب راوباسي چې هر څوک راوباسي دا ټول ستا شکست دی نه جواب دې شکست دی طالب جواب دې شکست دی هر څه ستا شکست دی ګرځه هذا وبالله تعالى التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته